ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 46 اف MS Word 2016 ها شپږ سروختم نمبر 10 زموږ تاسو سره ریویو ټاپ دی نن موږ تاسو په ریویو ټاپ کله کسلولو چینجز ګروپ باندې کار کوو سیدا ګوري په هم تاسو پروفینګ انسایټ لانګویج کمنټ او ټریکینګ ګروپ باندې سکل سټپ بای سټپ کار وکړو نن روزو چیرته چینجز ګروپ باندې کار کوو ها په خپل امدا چینجز کوم د مطلب څنګه ما سره د دې ټرک چینج مربوطه ده ها څه قسم ګوره کنټرول W کنټرول پلس N یو ډاکومنت تاسو کوم مطلب جوړو سیدا دا ده ما سره صحیح شو او دې کې ملک څه ټرک چینج فال کړ ورته ها ټرک چینج ملک څه کو فال کو صحیح شو او څه چینجز مې مرا وصله کړل ته مطلب ما څه دا انتخاب کړ ورته ها دا انتخاب شو ما سره الګا دا څه کا بولډ کا ګوره چینجز راځي ما سره ها دا ملک انتخاب کړ ایټالیک کا صحیح شو دا ملک انتخاب کا انډرلاین کا ورته دا مې انتخاب کسه ملک پکار دي سټریک تھرو مې پکار دي او دا څه کا توان زری په شکل راشي دا د توان په شکل باندې رسیدا او دا پر ایگزامپل څه کا ماته د دې د سایز غټ کا صحیح شو دا رقم چې ما سره چینجز پکې راغله ښه دا مې لکه انتخاب کړو که ماته د دې رنگ داسې رنگ ورته ورکا او دا انتخاب کړل که څه کا دا قسم صحیح شو د دې سایز غټ کا دا څور پس راځه دا مطلب ډیلیټ کا ورنه صحیح شو سبق نوی انزرټ کا نو دا اوس ګوري رقم چې ما سره تکرار شول او 7 مې اوس ګوري ماته وای چې چلو کا دا به زل ثبت کو ښه سنا مسره اسد نه مسره ها انټر مې کړل کا اوس ماته وای چې چلو کا چې دغه تغیرات راغلل چې شو ټریک کړل ماته تغیرات ټول څنګه شو ماته ډسپلی کیږي وای څه قبول کو څه کا ریجیکټ کا نو څه وکړه ګوره ریویو ته کلار چې لکه څه په کار دي اکسپټ څه مطلب لکانو قبلول چې دغه تغیرات زما قبول دي ګوره وای اکسپټ ان موو ټو نیکسټ ګوره تغیرات خو ځات راغلي دلته خدا بل کڅه کما کنټرول زد به پریس کور پسې سینا ګورل تر زما ها دا څه کما تلکا اکسپټ موو ټو نیکسټ اوس یو څه قبول کړه بیا چې لکه څه کا موو ټو نیکسټ ګور یو څه کې درته قبلوي او کته وینا اکسپټ دیس چینج کلیک کړئ نو ګوره مطلب چې کوم ځای کې ولاړ ما څه کا قبول ک نور پسې مګرځه ها وای لکه دا شروع کا ګوره اکسپټ آل چینجز کلیک کړئ باندې ګوره ټول مله څه کا اکسپټ کا خدا ز انډو کو مخاج څنګه شیم تاسو دوباره بیا خپل ته راشي ګوره ها بل لکه سوي چې اکسپټ آل چینجز ان سټاپ ټریکینګ ټول تغیرات لکه څه کا اکسپټ کا او ټریک چینج هم څه کا نور بند کا کلیک کړئ باندې ګوره ما سره څنګه شول ټول تغیرات بند کړ نور ټریک چینج بند شول کا دا ګوره څه ټایپ کوم ورته ټریکی کی نه کنه او کوی نه څو کله دا انډو بګو ها راځو لکه چیرته ریجیکټ راځو ګوره ریجیکټ څه مطلب ردول څو کله که ریجیکټ ان موو ټو نیکسټ دا لکه څه کوه ریجیکټ کوه نیکسټ ورپسې ځه او کوی نه دا شروع کوي ریجیکټ چینجز کلیک کړه ټول څه کا دغه کوم دغه ولاړم څه کا دا ختم کړه او کوی نه ریجیکټ آل چینجز کلیک کړه ټول څه کړل رد کړل درته ها کنټرول زد پریس کوم ورپسې څنګه شي مطلب دوباره راشي سره ها الګا سمې پکار دي reject all changes and start tracking ټول تغیرات څه کله کا اکسپټ کا او ټریک چینج څه کا نور بند کا کلیک کا ټول څه کله کنه خبر په در سره دا څه کله کا انډو بکو خام خبر لکه سوې نیکسټ او پریویس ګوره نیکسټ ور پس راځو پریویس ور پس سره مخکې ځه صحیح شو پریویس شاته او نیکسټ مخکې چرته لکه دا چینجز دا سره ها تاسو دې نه مطلب کولای شئ پر ایگزامپل زه ودرېږم ها الګا سمې پکار دی اکسپټ فارمټ چینجز کلیک کا صحیح شو دلته کلیک وکړه سوال کنه چې ریجیکټ کړه کا ریجیکټ کولم شي دلته درې کومه قسمه پکاره ټرک چینج مله کا پکاره کلیک کا صحیح شو ما تر څنګه شو دا فال شو دلته درې لکه نیو کمنټ مطلب کوم کمنټ ور کول پړ صحیح شو نو ټرک چینج کړه کته څه کار کوي د چینجز کې مطلب بیا ایکسپټ کا یا ریجیکټ کا خو خبردار چې مطلب تاسو کې 30 روپیا سو کې اوریجنل ډاکومنټ لکه ما پکاره کلیک کا دا ست اوریجنل ډاکومنټ صحیح شو دا سب کدان سره بس لاړ صحیح ده نو دا زم تاسو سره چینجز ګروپ چې تاسو ولستو